کچیر تاسو غواړئ چې فیسبوک څخه خرپې وګټئ نو دل پر به تاسو اول د فیسبوک پیج جوړوي لغه بعد بیا تاسو له فیسبوک څخه خرپې ګټلای شئ. نو د فیسبوک پیج به تاسو څنګه جوړوي راسي په ویډیو کې طریقه دروخم. نو دل پر به تاسو اول په خپل فیسبوک خلاص کې کله سم تاسو په خپل فیسبوک خلاص کې په دا کونج کې آیکن د آیکن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې بیا تاسو د پیجز په نام آپشن درکې په دغه پیجز آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په پیجز آپشن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې هر څونه پیجونه جوړ کړي وي هغه ټول پیجونه به تاسو ته راوړوي. موږ ګوره په خپل فیسبوک آی ډي کې یو پیج جوړ کړی دا هم د کرکټ ایچ ډي په نامه ده. اوس راځو موږ نوې پیج جوړو. نو پورته ګورل موږ سره د کریټ په نام آپشن ده په دغه کریټ آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په کریټ آپشن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته دوه آپشنان راوړي یو د پرسنل پروفایل په نامه یو د پبلک پیج په نامه. تاسو په پبلک پیج باندې ټیک مارک ولګوئ لاندې نیکسټ بٹن ده په نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا ګیټ سٹارټډ بٹن ده په ګیټ سٹارټډ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ګیټ سٹارټډ بٹن باندې کلیک وکړئ دغه واتس د نیم اف یور پیج وي تاسو خپل پیج ته څنګه نوم ورکوي هر کوم نوم سم دوستانو ورکوي هغه نوم تاسو ورکوي که په اردو زبان کې که پښتو زبان کې که په هر زبان کې دلته سمپل تاسو خپل نوم ورکوي. نو ګوره زه د ارکی ټیکنالوژي په نامه پیج ته نوم ورکوم هغه نوم به ورکړئ لاندې نیکسټ بٹن ده په نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره سرچ بار کیټګری وي تاسو پیج د چش په باره کې ده مثال ګوره زه په خپل پیج کې معلومات ورکوم مالته ولیکئ انفارمیشن ګوره ماته هغه کیټګری راوړو انفارمیشن ټیکنالوژي کمپنی دغه رقم کچیر مثال تاسو د سکول لپاره جوړوي دلته سکول کې ولیکئ یا دغه رقم دوستانو کچیر تاسو د گیمینګ ویډیوګان کې ورکوي ماته ګوره خالي گیم کې ولیکئ هغه ټول کیټګری راوړل. نو دلته مثال تاسو پیج د هر شي په باره کې دوستانو هغه تاسو روخاس نو دغه رقم زه په دې پیج کې مثال د ټیکنالوژي په باره کې معلومات ورکوم ګوره مالته انفارمیشن ټیکنالوژي سلیکټ کړه. کله تاسو کیټګری سلیکټ کړئ لاندې کریټ بٹن ده په کریټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په کریټ بٹن باندې کلیک وکړئ دوستانو نو تاسو فیسبوک پیج به جوړ شي لغه بعد له تاسو څو نور انفارمیشن هم غواړي هغه انفارمیشن هم تاسو ورکړئ. لګور وای تاسو فیسبوک پیج داغه جوړ سو لګور پورته ورته لیکل هم دی یو هاف کریټډ یور پیج وای تاسو پیج جوړ کړئ. دلته بیا تاسو دوه آپشن اندر تر اړوي یو د پروموټ یور پروډکټس په نامه یو کریټ کنټینټ اینڈ کنیکټ وذ پینز په نامه سمپل به دغه دوه آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ په کنټینیو بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله دوستانو تاسو په کنټینیو بٹن باندې کلیک وکړئ دلته وسله تاسو د فیسبوک پیج په اړه کې نور معلومات هم غواړي دغه معلومات تاسو وسمور کولای شئ او بعد کې هم ورکولای شئ. ګور به د کلیک سره اول آپشن د بایو په بایو کې تاسو د خپل پیج په اړه کې نور معلومات ورکولای شئ ویب سایټ سو ایمیل فون نمبر یعنی دغه خانه کې تاسو وز ډکوي وسم ډکولای شئ کوم بعد کول بعد کې کوي زه بعد کوم لاندې بیا نیکسټ بٹن د په نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم دوستانو تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ لګور وای کسټمایز یور پیج دلته وس تاسو د خپل فیسبوک په پیج باندې پروفایل پکچر او کور فوټو لګولای شئ کوم پروفایل پکچر په دروي په دغه کیمرې آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ تصویر بروخه او دغه رقم کوم کور په دروي په دغه کیمرې باندې تاسو کلیک وکړئ دلته به تصویر ورخه نو زه پیلاله تصویر نه په درو ما دغه کار تاسو بعد کې کولای شئ. لاندې بیا نیکسټ بٹن د په نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ تاسو خپل ملګرو ور انوایټ کولای شئ کوم انوایټ کوي هغه انوایټ کولای شئ. لاندې نیکسټ بٹن د په نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ په ډن بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم دوستانو تاسو په ډن بٹن باندې کلیک وکړئ نو لته سره به د ارکی ټیکنالوژي په نامه باندې هغه فیسبوک پیج جوړ شي. نو ګور دوستانو تاسو کتلای شئ چې موږ سره دغه پیج جوړ سو. نو اوس به دوستانو له دغه فیسبوک پیج څخه موږ روپۍ څنګه ګټو د ګور موږ سره د پروفیشنل ډیشبورډ په نامه آپشن د آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې آپشن باندې کلیک وکړئ له به سیټ تراسي ګور موږ سره د مونټایزیشن په نامه آپشن د مونټایزیشن آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دغه رقم دوستانو دلته د هر ټول خپل ریکوایرمنټ دی کله چې تاسو هغه ریکوایرمنټ ورپکې نو لغه بعد بیا تاسو دغه فیسبوک پیج مونټایز کولای شئ او دغه سرپی ګټلای شئ. نو په دې باندې دوستانو زبل په تفصیل سره ویډیو جوړ کما چې هر ټول تاسو کوم ریکوایرمنټ غواړي نو ان شاء الله په هغه ویډیو کې به تاسو ته مکمل سر در خلاص کما. نو په دې ویډیو کې ما صرف تاسو ته د فیسبوک پیج دی جوړېدو طریقه در وښولای چې موږ څنګه په خپل فیسبوک آی ډي کې د فیسبوک پیج جوړولای شو. کوم ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دوه تر کوم فائدہ واخلي. نو لایک نور خاصه ویډیوګان کې په دواګانو کې میات ساتي د خدای پامان.